ایران سره پر پل شخړې او د طالبانو لخوا ایرانی پوځیان نیول شوي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د هرات اسلام کلا په صفري سیمه کې وضعیت عادي شوی او پېښ شوی کړکېچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسېدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهراً د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړې ده هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی وایي دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی. هغه هم امارت ټانګونه دي. دا 5-6 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبې تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل شو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د ایران تصنیم خبري اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور شول. د ایران ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنۍ چارو وزارتو کې له چارواکو سره تماسونه نیول شوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وشي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.